په بل عبارت نن موږ ګورو چې د هرې جګړې یا مناقشې بایلونکی بد او ګټونکی یې ښه وي، بې له دې چې د هغوی حقانیت یا جنایت ثابت سي. له بده مرغه تاریخ هغه په دې هکله تاریخ هم په دې هکله پټه خوله نیولې وي. په هر صورت باید زیر اوسو چې د افغانستان او هندوستان تاریخونه دومره سره تړلي، جاروتلي، لاینفک او ګډ دي چې د یوه په نه لوستنه سره په هغه به هغه بل هم نیمګړی سي. فلهذا که څوک له دغو نه د یوه تاریخ لولي نو هغه بل هیڅ نسي پرېښولی، که نه نو لوستل به یې ناقص وي. هو تر هغه ځایه چې معاصر تاریخ ثابته کړې 3 استعماري جګړې او د هغوی فیصلې د لویو سرزوړیو په توګه ثبت او ثابت شوي دي. یعنی لومړی مرهټه افراطیانو ته د پانیپت جګړه، دوهم ناپلیون ته د واټرلو جګړه، دریم برطانیې ته د میوند جګړه. دا 3 هغه تاریخي پیغورونه دي چې تل به د دې نومونو په اورېدو سره د هغوی نسلونه روحاً ځورېږي. ډېره مهمه او حساسه باریکي دا ده چې ځینې حاسدان او بدخواهان یا په بل عبارت د افغاني او پښتني تاریخ مسخه کوونکي څیرې ادعا کوي او تور لګوي چې احمدشاه بابا ګواکې صرف د هند مادي نعمتونو یا خزانې او یا هم د هغه ځای د استعمار هوس پر جذباوه او په دې ډول ګواکې د لسګونو زرو افغانانو د هلاکت سبب سو او د هند اداري چارې ناحقه ګویا بیرته هندیانو ته وسپارلې. دغسې له غرضه ډک تهمتونه ځکه بې اساسه او کاذب دي چې په خپله تاریخي اسنادو هغه درواغ ثابت کړي دي چې اوس به یې وڅېړو. پر هند باندې بالعموم او پر مرهټانو بالخصوص د شاه بابا یرغل تعرضي نه بلکې تدافعي و، یعنی یو مجبوریت و چې باید اجرا سوی وای. د بیلګې په توګه به یو تاریخي سند تقدیم کړم. نومور هندي تاریخ پوه کوشیک روی لیکي چې کله مرهټه پوځ د 1958 کال په مارچ کې سرهند او په اپریل کې لاهور ونیول، تیمورشاه او جهان خان یې هلته مات او تر پېښوره وشړل. نو مرهټه قومندان رګوبا د 1958 د مۍ پر 4 په پونه کې خپل پیشوا یعنی واکمن ته یو لیک ولېږي چې داسې یې پکښې لیکلي وه: موږ د مخکې څخه لا تر ډېره حده لاهور، ملتان، کشمیر او نور وطنونه چې د اټک پر دغه څنډه واقع دي نیولي دي او هغه سیمې به هم ډېر ژر ونیسو چې دمګړی زموږ تر واک لاندې نه دي راغلي. د احمد خان ابدالي زوی تیمور سلطان او جهان خان زموږ د پوځیانو تر تعقیب لاندې دي او د هغوی پوځونه په بشپړ توګه لوټ سول. هغوی دواړه اوس د یو څو ماتو ګوډو پوځیانو سره پېښور ته رسېدلي دي. موږ دا تصمیم لرو چې خپل واک تر کندهار پورې وغځوو. د هند تاریخي جګړې کوشیک روی 80 مخونه دا دغه ماخذ ادرس دی. ښه آیا دا سند په ډاګه نه ثابتوي چې شاه بابا د هند شتمنیو نه بلکې د خپل هیواد بقا تحریک او لمساوه؟ په هر حال که لږ څه شاته ولاړ سو نو وبه ګورو چې د 1940 میلادي کال په جولای کې معاصر افغانستان تاسیس او احمد خان د هغه پاچا سو. دغه جدیدالتشکیل دولت 3 اساسي پایو ته اړتیا درلوده چې هغه ملي اډانه، پوځي اډانه او مالي اډانه وه. لومړی ملي پښتوانه د شیر سرخ د 9 ورځنۍ لوی جرګې د پریکړو او قومي مشرانو او ملت په عملي ننګه سره تامین او تضمین شوه. د افغانستان نومیالي 130 مخ. دوهم پوځي تکیه د پښتنو هغه عسکري ټولګي وو چې د خراسان څخه د احمد خان ابدالي سره وطن ته راستانه سوي وو. دغه پوځ که څه هم په شمېر ډېر زیات نه وو خو ډېر تجربه کار او عالي جنګي قوت وو چې د نادر افشار سره یې په ډېرو لښکرکښیو کې برخه اخیستې وه. د درانیانو امپراتوري 29 مخ.
غبار او ګنداسینګ د دې پوځ تعداد څه کم 14,000 بولي چې 4,000 کسه یې د ده تر کوماندې لاندې وو. افغانستان د مسیر تاریخ. دریم، مالی اډانه په بشپړ کفایت مالی اډانه چې بشپړ کفایت یې کړی وای اجالتا نه تر سترګو کېده. د نادر افشار تر قتل وروسته ایرانی شورشي جنرالانو او قومندانانو د نادر کمپ او هر څه لوټ او چور کړي وو. څنګه چې احمد خان د نادر نږدې قومندان وو او د هغه ناموس یې وژغوري، نو هغوی د کوهینور مشهور الماس او نور قیمتي اجناس جواهرات هم ورکړل. خو ځینې تاریخ پوهان لیکي چې احمد خان هم د هغه کمپ په چورولو کې برخه واخیسته. د درانیانو امپراتوري 9 مخ د مجمل التواریخ په حواله. خو څنګه چې احمد خان د نادر ناموس وساتي، نو د خزانې چورول یې د تعامل او شک وړ ادعا ښکاري. مالی پشتوانه هغه مهال تضمین سوه چې د ختیځ افغانستان، ملتان او پنجاب څو کلن مالیات د تقی خان اخته بیگی په کومانده خدای جوړ کړي چې زه دغه د نومانو تلفظ هم وکړم په کومانده خراسان ته روان وو. دا لوی کاروان په کندهار کې د احمدشاه دراني حضور ته راوستل سو چې په هغه کې د 1,03,60,000 روپیو معادل نقد، سره زر او نور اجناس شامل وو. دا د احمدشاه د مقاصدو سره یو ډیر لوی کومک وو. د دې ماخذ هم د افغانستان د مسیر تاریخ دی 380 مخ. ځینې ماخذونه دا خزانه 2.8 میلیونه روپۍ، ځینې 3 میلیونه، ځینې بیا 13 میلیونه او ځینې 300 اوشان پر نقدو، جواهراتو، اجناسو او نورو بار بولي. خو که هر څه هم وي، په دې کې شک نشته چې دغو پیسو د شاه بابا موقف او دریځ تر پخوا ډیر ټینګ کړ. دا چې ولې دغه مال قبضه کړ، علت یې دا دی چې افغانانو هغه د ملت مال باله او نه یې غوښته چې دا ستر خزانه په ایران کې د نادر قاتلانو او یاغي جنګسالارانو ته ورسیږي او شور سي. همدا علت دی چې په خپل تقی خان هم د خپلو ټولو پوځیانو سره د تل لپاره د احمد بابا سره یو ځای سو. هو په دې ډول د جدید التاسیس دولت لپاره 3 بنیادی پایې په صرف 3 میاشتو کې تامین او تضمین سوی چې هغه ملي، پوځي او مالی استحکام وو. کله چې افغان دولت له هر اړخه پر پښو ودرېد، نو معبد ګام اخیستنې د ټول هیواد لر او بر افغانستان یو موټی کول او د ملي حاکمیت ټینګول وو. په دې ارتباط یې ډیر ژر غزنی، کابل او پېښور د مرکز یعنی کندهار سره وتړل. وروسته بهرنیو تهدیدونو ته اړم سو چې هماغه مغولي قبضه او فتنه وه. د پورتنیو ولایتونو د مالیو، بسپنو، ډالیو او پوځیانو په ورکړه سره افغان دولت ډیر پیاوړی او غښتلی سو. د پښتونخوا د ملي مشرانو تر ډاډ او هڅونې وروسته یې پوځي او مالی ظرفیت په بیړه پراخېدی. مهمه بارکي دا ده چې شاه بابا یوازې هندوستان نه بلکې ایران او منځنۍ اسیا ته هم متوجه و، ترڅو خپل امارت یې د هغه مهال د مسلطو شرایطو سره سم مضبوط او امن کړی وای. کاغیار ادعا کوي چې شاه بابا د هند خزانه ورکشاوه، نو پوښتنه دا ده چې هغه کومې خزانې وې چې د ایران او منځنۍ اسیا ته د ورتګ لپاره هڅاوه. په هر صورت هندوستان ته د شاه بابا پوځي سوقیات صرف مادي اړخ نه بلکې نورې انګیرنې هم لرلې چې هغه دینی، انتقامي، جزایي، شفاعتي، امنیتي، ژغورونکي او بالاخره مادي وې. که مسالې ته ښه ورننوځو نو وبګورو چې مخ پر هند لومړنی یلغار د شتمنیو لپاره نه بلکې مذهبي او دعوتي جنبه لرله. دا چې ځینې کسان په اغماز یا بېخبري سره پوښتنه کوي چې شاه بابا څنګه او ولې او په کوم طاقت او اقتصاد سره دومره ژر پر هند حمله وکړه، باید لاندینې څو حقایق ولولو یا ولولي. لومړی، کله چې شاه بابا تر پاچا کېدو 3 میاشتې وروسته کابل بې له کوم جنګ او مقاومت څخه ونیوی، نو د لاهور والي حیات الله خان ملقب په شهنواز خان چې
چې ډیلي ته یاګه سوی و د پوځي مرستې په غرض د شاه بابا څخه وغوښته چې لاهور ته پوځي یون وکړي. شاه بابا هم ډېر ژر سردار جان خان پېښور ته ولېږي او دا پراخه سیمه د ټولو پښتنو په مرسته چې له وړاندې یې لا د ده سره د بلنې په اړه مکاتبې لرلې، بې له جنګ او مقاومته د افغان حکومت سره ملحق سوه. دلته د ماخوذ لیکلی دی چې دراني احمدشاه بابا 55 مخ او د افغانستان در مسیر تاریخ 360 مخ. دوهم، شاه بابا چې کله د 1940 کال په ډسمبر کې د 18,000 پوځیانو سره له پېښوره د حرکت ترتیبات ونیول، نو اطلاع ورته راغله چې شاهنواز خان بیرته د ډیلي د صدر اعظم قمرالدین خان په هڅونه او غولونه سره پښیمانه شوی دی. خو څنګه چې حرکت یې پیل کړی و نو خپل دغه یون یې تم نه کړ او حرکت یې وکړ. درېیمه خوا زم د افغانستان در 5 قرن اخیر او دراني احمدشاه بابا. دریم، دا مهال یوې غمجنې پیښې د شاه بابا احساسات را وپارول او د پنجاب نیولو ته یې نور هم اړم او تصمیم یې ونیوی. هغه دا چې شاه بابا لږ څه مخکې صابر شاه ملنګ او محمد یار خان محمد یار خان زراباشي لاهور ته لیږلي وو ترڅو خلکو ته د ده په ګټه تبلیغ وکړي. دا مهال د لاهور حاکم شاهنواز خان هغوی دواړه بندي کړل او وروسته یې صابر شاه ور وغوښت او داسې پوښتنه یې ځینې وکړه: احمدشاه ورور مې څنګه دی؟ صابر شاه په جواب کې ورته وویل: احمدشاه د ولایت یعنی افغانستان او خراسان خپلواک پاچا دی، د هندوستان د نیولو اراده لري او ته د بل چا نوکر او د یوې سیمې حاکم یې. ته د داسې وینا جرأت څنګه کوې؟ دې جواب شاهنواز خان ډېر ودرداوه او صابر شاه یې خپل بخشي خواجه اسمت الله یا میرزا میرغضب ته وسپاره او هغه هم د شاهنواز له امر سره سم په خوله کې ویلي سرپ ورتوی کړل. ویلي سرپ نه پوهېږم چې ټول سرپ ورته وایي چې ویلې کېږي یو ډول بالکل په خوله کې ورتوی کړل. په هر حال نو هغه و چې احمدشاه ابدالي د 1949 په نوامبر کې پنجاب ته داخل سو او هغه یې بیرته ونیوی. روهیله افغانانو یې اطاعت ومانه او په ګډه تر جمنا پورې ووتل. په دې ډول د پانیپات لویه پرېکنده جګړه د 1961 د جنوري پر 14 پیښه شوه چې په هغه کې مرهټیانو د خپل عمل سزا ولیده. متاسفانه د شاه بابا سیاسي اهداف تر سره نه سول چې هغه په دې ډول وو: لومړی، د سقوط او رکود څخه د مغولي نشیزلي دولت خلاصون. دوهم، پنجاب د افغانستان د یوې دایمي برخې په توګه لرل او ساتل. دریم، د برطانوي را روان استعمار دفع او رفع کول. څلورم، د سیکانو کمزوره او بېوسه کول. پنځم، دغه جنگ ټول اړخونه مثلا انګریزان او سیکان ګټمن کړل، خو د جګړې اصلي لوبغاړي افغانان او مرهټیان دواړه په دې جګړه کې زیانمن شول. ځکه نو ویلی سو چې دا بری بیړنی او زغلنده و، نه بنسټیز او تلپاته. ډاکټر ګندا سینګ په دې رایه دی چې شاه د مریانو، نغدو پیسو، جواهراتو، فیلانو، اوښانو، آسانو او نورو مالونو څخه پرته چې په افغانستان کې خپل خلک ورباندې ماړه کړل، د دغه لوی او غوڅې فتحې څخه کومه سیاسي ګټه ترلاسه نه کړای سوه. عبدالطیب باسکي د ډاکټر صاحب نثار احمد صمد مقاله وه چې عبدالله احسان تاسو ته وړاندې کړه، د دواړو د کور ودان وي. زه په خپله په هغو کسانو کې وم چې یو وخت مې د دې مخالفت کوه، ستاسې نظر غواړم واورم چې په پاکستان کې د دوی په توغندیو باندې د افغانستان نومونه کېښودل شي. یو چا سره مې دا موضوع مطرح هم کړله او هغه ډېر معقول ځواب راکړ.